علیکم. وعلیکم سلام. ارمان خانه پس څه سوچ کې ناسې خیر خدای کنه. بس یار مستان خان بارګینینګ کار می شروع کړو هغه کې مم تاوان وکړو او هر هغه کاروبار ته چې لاس چوم اخره باندې الټه کیږي سپ چل نه راځم د کور نه غریب لول غوړ یار او د یو ورځ نه بلې ته په ما سخت راځي او کاروبار می بالکل فټه پاله سپ چل نه راځم سوچ کوم ذهن می بالکل بند دی. ارمان خانه ته څنګه کې د ټرست او د فاونډیشن په نوم باندې غټه غټه ادارې کولو شوې دي او خلکو په کې ډېر زیات روپۍ والا نه ماړه هغه څنګه او کنه دا څه یار. ارمان خانه د فاونډیشن په نوم باندې اداره کولاو کا او دا غریبانان او دا کونډې دا ورانې کوټې دا داسې نور زینا دا پکې راولا او مزې به کې د کور نه غری به د سوري دا میان به او دا کباب په د دنیا مزې به کې نه مړه مستان صاحب الله د سره خو کا دا خلک شو کول د دې خلکو جړاګانې کې دا پیسې په جړاګانو یو په ریکارډینګونه وینو دا خو زما د ګس لاس کار دی او هم دا کار اوس په دې ساعت شروع کوم او ستانه شروع کوم او لا یو به دې مسافرو ته راځو دې مسافرو ته او په لایو کې ما د چل لازی تا ته زه یو طریقې خیم په هغه طریقه خو بیا به د روپو اندازه جوړو ځکه چې په دې کې به زما خرچېږي په دې کې به مطلب زما گاډی زما تیل زما غوښ په پرسنټیج به روپۍ ځکه خرچې به یو سیټ ټکو بیا به تقسیمو داسې کوو که نه داسې ټیک ده داسې بالکل ټیک ده. راځه ګرانو کتونکو د نن یو څو ورځې مخکې په دې کلي کې یو بېوسه بېروزګاره د بېروزګارۍ د غربت په وجه باندې خودکشي کوله او په هغه وجه باندې د کلي خلک را جمع شو او هغه کس د خودکشۍ نه بچ کو نو زه په دې امید باندې راغوښتم چې مسافرو ته که په ملک کې دننه دي که د ملک نه بهر دي مسافر دي چې د هغه بېوسه بېروزګاره سره امداد وکړي او هغه سره چې څومره کومک کیږي که په ملک کې دننه دي او که د ملک نه بهر دي وکړي نو د هغه زلمي سره ستاسو ملاقات کوو کم زلمي چې د بېروزګارۍ او د غربت د لاسه خودکشي کوله. راځئ زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب په خیر. ګوره عبدالله د دې نه مخکې ما یو لایو کړ وه نو کس صحیح نه و جوړېږي هغه وجه امداد ډېر کم راغلی نور ته ما پوه کړی زه لایو سټارټومه خو چې په صحیح طریقه او ښه انداز سره وجړې که صحیح دې ونه جړل نو دا مسافر ګوره داسې اسانه باندې انشاءالله پیسې نه ورکوي چې جړلې دي په زبردست په وجړې نو دا جړا نه بعد به بیا لکه ګوره دا پیسو غړپ به جوړي ستا نه غریب هم چلیږي او زمونږ هم بل خوا سیم زموږ سره کار نشته او جړا هم ته نه شي کولی نو بیا خو ونه شو زه لایو سټارټومه خو د لایو نه بعد داسې به وکړې که نه چې ما څنګه یو اکشن نو ته به خپل هغه انداز دغه مرازۍ کې او داسې یو ښه دغه به جوړ کړې صحیح ده لایو سټارټومه ښه لایو سټارټ ګرانو قدرمندو دا هغه عبدالله دی چې څه وخت مخکې د غربت په وجه باندې خودکشي کوله او د کلي خلکو بچ کړی دی نن هغه عبدالله را راغلي یو د هغه سره ستا خو ملاقات کوو عبدالله په خپله باندې دې کسانو سره خپل هغه مرضي دغه کړه. السلام علیکم ګرانو مینوالو نن سبا چې وګوره په پاکستان په دیاله چې 600 روپۍ دیاړي ده چې ماښام کور ته لاړ شي نو ته دا وایي اوړه نشته چینی نشته غوړي نشته نو موږ په 600 روپۍ څه والو او تاسو ورشه زما د کور حالات ووینئ نو به زه به خودکشي نه کوم. عبدالله وصله کوه او دا زمونږ مسافر دي د بار ملک دا ډېر غیرتمند قوم دی دا ډېر لسوانی قوم دی دو به انشاءالله امید لرم چې دا لایو ګوري نو ستا سره به ډېر ښه کوي ورېږه کامنټس را روان دي یو مسافر کامنټس راکړلی چې زه په ده ډېر افسوس کوم او د ده په غم کې موږ شریک یو نو اخر ولې ما سره امداد نه کیږي دې دې راشي هر څه دې وګوري اخر ولې زه ګناهګار پسې ما چې نن زه 600 روپۍ والمه کور کې ما کره وړه ختمې چیني ختمې زه پیسه سره وړمه یو کس ته سعودي عرب نه تا ته 100,000 روپۍ راولېږلې 100,000 د سعودي عرب نه سرنزیب 100,000 روپۍ راولېږلې د دوبۍ نه عرفان 100,000 روپۍ راولېږلې الله دې ورسره امداد وکړي چې موږ سره څوک امداد کوي الله دې ښه ساتي او الله دې خوشحاله کړي انداز دې ټیک دی لږ نور ډرق واچي یو 50 پسې نورې راشي یا الله
دی خو موږ سره یې سبزه وکړو ته راله د خپله در راکړې خدایه پاکه نن نه دی زما په دې ګوړده درد دی ما سره د هسپتال پیسې نشته زه چېرته لاړ شم چاته به ریاد وکړم چاته سوال مینت وکړم چې ماله پیسې راکړي چې زه د خپله ګوړده سمه کړم او علاج پې وکړم د کامنټ څخه روانې 50,000 روپۍ د کوریا نه دولت خان راولېږلې او دغه شانتې 1,000 روپۍ پکې ولی خان راولېږلې او پیسې ښه د بادب را روانې دي شابه مقابله ده د ثوابونو شابه او ښه ډېرې روپۍ دلته روانې دي غیرتمند پښتانه دي پته خفه دي ته پې خپل رحم وکړې خدایه چې پاړې څه ارمان خدایه پاکه ته ولا هغه ارمان پوره کړې او ما سره چې څوک امداد کوي خدایه ته هغې سره امداد وکړې خدایه ته هغې سره امداد وکړې خدایه پاکه ته په هر څه پوهېږې بس دی دا لایو نوره کټ کومه دا شته پورېږي ښه لایو مې کټ کړه عبدالله مستانه زما په خیال د لایو دپاره به دا ځای ټیک وي په کار خو داسې وه چې داسې یو ماته کوټه وی یا داسې هغه بیکګراونډ داسې وی چې لکه داسې ګډ وډ غوندې ځای وی نو دا مسافر به بیا ړه نور هم دغه شی خو نه مړه جړا کول دي نه یا دلته او یا د ماتې کوټې شاته خو په یو ښه انداز باندې به دغه شو که نه د دې چې دا لایو بیا سټارټو که نه چې دې کتونکو ته لږ داسې انداز کې راشو که نه چې ته غمزدن تا پکې چشمې هم لګولې دي مړه نو دا چشمې لر که نه یار ارمان خانه تاسو ما ته خونه ښایې که نه دا چشمې لر که دې ټایم کې خو ته غریب یې که نه ته به جاړې ته غمزپلی ته حالاتو والی ته د حالاتو سپېړو والی اوس په سټارټلو زه به لایو سټارټ کوم د دې نه مخکې زه تا ته طریقې ښیم داسې پکې دې مسافرو ته به فریاد کې خپله مجبوري به ورته وې مستانه د پردي جیب نه پیسې ویستل دا اسانه خبره نه ده دې مسافرو ته به فریاد کې دې مسافرو ته به خپلې مجبوریانې وې په هغه بنیاد به تاسو له دا روپۍ رالېږي دا فاونډیشن چلول داسې اسان کار نه دی د دې دپاره ښه طریقه په کار ده چې ته په یو ښه انداز باندې خپله مجبوري بیان کړې او په داسې انداز باندې خپل فریاد وکړي چې د مسافرو په زړونو کې لارې وباسي او دا پیسې او دا مزي دا خو ستا هم پیدا ده او زما هم پیدا ارمان خانه تاسو ما ته خونه ښایي او زه به پې عمل کوم بس مستان صاحبو عمل دا دی که نه چې زه لایو راځم لایو سټارټوم نو چې کله ما لایو سټارټ کړه نو زه به ستا حالات ستا داستان ستا غریبي بیان کړم د هغې نه بعد به تاله راشم نو ته به په غمرازۍ انداز کې خپل داستان دې کتونکو ته بیان کړې نو د هغې سره به موږ ته بیا امداد شروع شي ټیک ده نو ته ځان ریډي ساته زه لایو سټارټوم او په لایو کې به زه خبرې کوم خو په لایو په دې دوران کې به ته د خپل مخ او د چهره دې غمرازۍ انداز کې سمزده غونته کې انداز کې ټیک ده ټیک لایو سټارټېږي ښه ګوره لایو سټارټ ایکشن ګرانو کتونکو څنګه چې د دې نه مخکې موږ د بل یو پروګرام سره تاسو ته راغلي یو دا زموږ یو ورور دی مستان نومې دی چې ډېر زیات د یو ورځې نه بلې ورځې ته د ژوند په تیرو کې دی او یقین وکړئ چې ما ته د دا متعلق اطلاع راله نو زما 3 ورځې روټۍ خواته نه وشي او په ده باندې زه ډېر زیات خفه وم نن زه راغلی یم د ده خواله په دې وجه باندې چې د ډېر تکلیفاتو سره د ده ژوند مخ دی د ده د کور حالات چې ما ولیدل د دغه ماته کوټه چې ما ولیده د دغه حالات چې ما ولیدل نو دا زما یو حق جوړېدو چې زه د مسافرو سره که په پاکستان کې دننه دي یا د پاکستان نه بهر مسافر دي چې هغو ته مخامخ کړم او هغو څه قسمه هیلپ څه قسمه امداد دته کولی شي چې هغه د په ښه طریقې سره وکړي نو راځو مستانه ته خپل حالات دي کتونکو ته په خپلو الفاظو کې بیان کړه چې په تا باندې څه تکلیفات دي چې هغو ستا سره امداد وکړي زه په خپله ډېر زیات غریب یم او زه کوټې راته ورانې دي داسې راته نور هم کارونه وران دي کله چې یا زه یو ځای ته هم ځمه نو زما سره اکثر په موټرسایکل کې تیل هم نه او زه بیا هم زه هم خیر دی روان شم او لاړ شم په یو ځای کې راله بیا یو بل کس تیل راکړو چې دا تیل والا خیر دی او داسې نور هم په ما باندې ډېر زیات تکلیفونه دي چې هغه داسې چې لکه هم ځای شو دا هم زما برابر نه دی او داسې نور چې څه دغه دي
ګوره د لایو مې اخوا کړه مستانه په یوه خبره ځان پوه کړه ته زما سره موټر سایکل دی نو د غریب سړي سره موټر سایکل څه ګوري داسې کار وکړه غریبي پکې بیان کوه لږ په ژړا شه په ژړا خلک روپۍ ورکوي مړه روپۍ هسې څوک ورکوي د دې خلکو د جیب نه ته هسې پیسې وباسې داسې تشې خبرې خو ډېر خلک کوي لږ پکې په ډرک ډرک وژاړه زه لایو بیا سټاټوم مستان صاحب نیټورک مسله وه نو په دې وجه موږ لږ بریک واغست ته خپل حالات بیا شروع کړه دې خلکو ته زما په خپله ډېر زیات غریب سړی یم او پنځه مې بچي دي او زما چې اوس کوم یا کار زه کوم یا مې څه د هغې نه په هغې باندې زما گزاره نه کېږي فلحال او داسې نورو کوټه مې ډېره زیاته زړه ده او کوټې له اوس هم زه یم چې ما یو دوه درې داسې زاړه څه پلشتک یا نور څه ټاټونه ور راوړی او په هغې مې ور واچولی او چې زما دې ملګرو ته او دوی ته لکه زما پته ولګي ګوره مستانه د کتونکو سره خپلې مین اهم خبرې مخې ته که په کومو باندې چې نن سبا لکه مطلب ستا سره د انګلي روپۍ نشته ته د دې خلکو نه په کم قسم په کم لیول باندې ستا وجود ته چې موږ ګورو حالاتو ته نو ته ټیک ټاک یې او بل طرف د غربت شوقی نو دې خلکو ته ته څه ویل غواړې لکه وضاحت وکړه دا خبرې لږې واضح کړه زه خلکو ته دا ویل غواړم چې زه به باډۍ باندې ټیک ته خلکو ته ښه ټیک ټاک ښکارم خو غریبي یو داسې شی دی چې هغه باډۍ او دې ته نه ګوري غریبي چې په کم یو انسان باندې راشي نو هغه بیا راغلي او بل ورځ مې لور ناجوړه وه چې هغې له مې د دوایانو دپاره مې موبایل خرڅ کړو او هغه موبایل زما ډېر زیات خوښ و او هغه موبایل ما د دغې مجبورۍ نه مستانه ژاړه مو حوصله کوه مستانه خرڅ مې کړو ژاړه مو مستانه حوصله کوه دا مسافر ډېر غیرتمند دي بابا ستا سره ښه کوي ژاړه مو مستانه په کور کې راته ووایي چې موبایل نه چېرته مې وړي کوټه راته ورانه پرته ده او دې روان چې مې کې د هغې زما سره او د دې خلکو سره څه غم نشته چې دا غریب به څه کوي ارمان خانه زما نور حوصلې نشته کتونکو ته زه کتونکو ته وایم چې زما سره دې مدد وکړي او زما سره دې ښه وکړي او ما دې څه پیسې راولېږي یا الله زما مدد وکړي یا الله زما مدد وکړي السلام علیکم ممی وعلیکم سلام یاره چې زه خبر شم تاسو ته فاونډیشن په نوم باندې کاروبار شروع کړلی بالکل روډ د فاونډیشن په نوم اداره کولاو کړې ده او د علاقې د غریب ولس خدمت کوو که ستاسو غریب یې ویلی شئ نه جناب زمونږ خو غریب نشتی خو زه به تاسو ته خبر وکړم جی خبره دا ده چې د سړي پلار په سعودي عرب کې یا مشر په سعودي عرب کې او هغه ته پکار چې د پیسې خپل پلار له راولېږي یا خپل کشر رول له راولېږي یا بل څوک یې هغه له راولېږي او هغې په دې غریبانو باندې څنګه نو دا خبره نه ده ولې نه ده یا زما وروره ولې نه ده خو چې اوس مسافر په خپل رور پلار یا زوی باندې یقین نه کوي او په فاونډیشن باندې یقین کوي په فاونډیشن یې تقسیموي نو په دې کې زما څه قصور شو نو تاسو فاونډیشن والا ټول ګڼکپي کوئ چاله به هغه ورکوئ چاله به څه ورکوئ ګډ ډوک پوک کوئ یاره داسې خبره ده خفه کېږي به نه وروره زموږ فاونډیشن چې دی موږ د ولس خدمت کوو که ستاسو مطلب وي چې دوی نیمې په جیب کې ږدي او نیمې هغو له ورکوي په لیاز ملازه ورکوي نو دا خبره یو جدا ده دا هره فاونډیشن غل نشي کېدی او چې موږ ته حکومت څه نه وایي او حکومت په دې نوټس نالي او ادارې په دې نوټس نالي نه ته څوک یې زمانه تپوس یاره چې بس تاسو دا خبره هم چې حکومت په نوټس نالي زموږ څه کار ده چې تاسو موږ کار ساتو لاړو درته په مخه دې ښه پر دې کار کې وکاري سړی السلام علیکم ارمان صاحب وعلیکم سلام السلام علیکم ارمان صاحب سلام تاسو راورسېدئ د خیره او ارمان صاحب څنګه څه نغد مغد راغلي دي که نه ولې چې په جړه باندې م دا سترګې خوږ شوي په چغو والو باندې م دا مره وچه شوې ده ارمان صاحب زما هم دا مرۍ وچه شوې ده او ډېر زیاته سخته مې به دې تېره کړې ده زما هغه حساب کوه که نه ستاسو په حساب کې لګیا او ما ظالمه ستا جړه خو زم کار کړی دی ښه لګي جړولی یا تنو داسې وې او 1 लाख روپۍ ستا جړه راوړي دي هله خدای ګو او که نه یار او ستا جړه 40,000 روپۍ راوړي دي 40,000 روپۍ خو زما د ډېرې زیاتې کمې دي ارمان خانه مسله دا ده مستان صاحبو چې دا خو د جړه پورې خبره ده تا صحیح جړلي نه و اوهو ما ته څه پته وه که دا داسې په جړه کار کې دی نه زه به لګېدلی ما به ځان چوتکلی و او د ځمکو له به مې راچولی و خو چې دا کار شو ووایې اصل خبره دا ده اوس چې شي شوي دي هغه په لایو کې تللي دي داسې کار دی ستا حساب ما وکړو نو ستا په لاکو کې 1,000 روپۍ رسي او یا زره زما او ستا په 40,000 کې 10,000 روپۍ رسي
خو خیر تعالی به 15,000 روپۍ درکنه. د غم ساز ولا ورکا. मज़ीद दी किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़ुमुंग यूट्यूब चैनल वादी स्वात वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाओ कई.